السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، د شرعي سوالونو او جوابونو لړۍ را پیل شوې ده. که تاسو هم سوالونه غواړئ چې تاسو ته مطرح سي، درته حل سي، نو تاسو ته لوړ د واټساپ شمیره لیکلې ده، پر هغه باندې خپل سوالونه راولېږئ تر څو همدلته درته جواب کو. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي پر ما باندې خپل ورونو د یو کار ټینګار وکړي چې دا کار وکړه. ما ورته ویل نه کوم، خو دوی ډېر ټینګار راباندې کاوه. د دوی د ټینګار د منځه وړلو دپاره ما قسم وکړي چې په الله قسم که دا کار وکړم. نو بیا مې دغه قسم څخه وروسته ثلاثه طلاق پسې واخیستې چې دا کار زه نه کوم. خو هغه کار راڅخه وسو. اوس زه څه وکړم؟ محترم وروره، کوم کار چې تا وکړي، تا دوه قسمونه اخیستي دي. یو په الله سره چې قسم اخیستی دی، او دوهم په ثلاثه طلاق سره. او د دواړو قسمونو دواړه قسمونه چې د مشخص کار سره معلق کړي دي. نو که چیرې هغه مشخص کار تا ادا کړي، در سره کړي دي، نو د لومړي قسم کفاره چې په الله سره چې قسم کړی دی، 3 ورځې روژه به پرله پسې نیسې، او یا به 10 مسکینانو ته خوراک ورکوې یا کالي به ورکوې. او که میرمن او ښځه چې په نکاح کې وي، نو هغه هم په 3 طلاقونو باندې طلاقېږي. دلته عبارتونه ډېر دي، زه به فقط هغه حوالې ووایم، نو د کتابو چې په هغه باندې علما چې واوري د هغو سر په خلاصېږي. فقه علی مذاهب 4 2 جلد 1 صفحه، او همداسې بدائع او صنائع فی ترتیب شرائع 3 جلد 2 صفحه، او اصل معروف بالمبسوط للشیبانی 3 جلد 202 صفحه، او مبسوط للسرخسی 8 جلد 140 صفحه، او هدایه اول جلد 243 صفحه، او همداسې مجموع الانهر 2 جلد 710 صفحه. یوه خبره یادونه باید وسی چې کوم وخت چې تاسو یو کار کوئ، ډیر احتیاط کوئ، ډیر کوشش کوئ چې په هغه کې طلاق وانخیستل سي. مبغوض ترین پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي مبغوض ترین په مباح شانو کې الله تعالی جل جلاله ته طلاق دی. طلاق په هیڅ طور، په هیڅ طریقه او په هیڅ رقم باندې تاسې مه اخلئ. قسم واخلئ، د قسم فدیه ادا کېږي. که چیرې هغه کار یو ورخوا کار مه کوئ چې قسم واخلئ. بیا که چیرې ستاسو څخه هغه کار کېدی، تاسو پوهېدله چې دا کار ممکن ما څخه وسي، بیا قسم اخلئ. په هیڅ طریقه باندې طلاق مه اخلئ.